ملګرو تیرو ورځو کې افغانستان کې یو غم جوړ شو چې هغه د ناکامرا مرګ و. د هغه مرګ هر افغان ودرداوه، سیاسیون او حتی د کوزي پښتونخوا د پښتون ژغورنې مخکښ غړو غبرګونونه وښودل، خو په پای کې دا ثابته شوه چې په دې کې د پاکستان لاس و، ځکه چې دغه شخص غوښتل چې د کونړ اوبه باید راوګرځوي او پاکستان ته باید لاړې نشي. ملګرو د لغمانیانو مینه له ناکامرا سره یوازې تر فیسبوک او ټولنیزو رسنیو نه وه محدوده، بلکې لغمانیانو په عمل کې هم وښودله. دا چې لغمانیانو په غیاب کې کوم عمل کړی دی، ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ تر څو تر اخره د ټول جریان نه خبر شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د لغمان ولایتي چارواکي وایي د ولایت مقام دننه یې جوړه شوې انتظار خونه د جاپاني خیري موسسې د وژل شوي مشر تیستو ناکامورا په نوم ونوموله. د لغمان والي محمد آصف ننګ وایي ډاکټر تیستو ناکامورا افغان خاورې ته د کړو خدمتونو او د قدردانۍ په موخه د هغه په نوم جوړه شوې انتظار خونه د هغه په نوم ونوموله. والي دغه جوړه شوې انتظار خونه په داسې حال کې د ناکامورا په نوم ونوموله چې د پوهنې وزیر میرویس بلخي او کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي هم دې ولایت ته ورغلي وو. والي ننګ زیاته کړه چې ډاکټر ناکامورا د افغانستان د آبادۍ یو رښتینی خدمتګار او د بیا رغونې اتل و، د سپیرو دښتو زرغونونکی او نه هیریدونکی اتل او خواخوږی و. هغه وویل د ناکامورا خدمتونو ته په کتو په کار وه چې د هیواد په کچه ډیر څه ترسره شوي وای، خو وایي که څومره یې وستایي حق یې نشي ادا کولی. په ورته مهال د پوهنې او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیرانو هم د لغمان د ولایتي ادارې له دې کړنې د مننې ترڅنګ ناکامورا رښتینی اتل یاد کړ. جمهور رئیس محمد اشرف غني هم د ډاکټر ناکامورا د مړي د سپارلو پر مهال ژمنه وکړه چې د هغه تر لاسه لاندې ټولې پروژې به بشپړې کړي او نیمګړې به یې پرې نږدي. جاپانی ډاکټر تیستو ناکامورا تیره چهارشنبه په جلیل آباد ښار کې د ولایت د ودانۍ ترڅنګ ناپېژندو وسلوالو پرې برید وکړ. نوموړی لومړی سخت ټپي شو، خو وروسته یې روغتون ته د لیږدولو پر مهال د ټپونو له امله ساه ورکړه. ناکامورا څه باندې 15 کاله ننګرهار کې د دې ولایت اوسیدونکو ته په بېلابېلو برخو کې خدمات وړاندې کړل. سپیري دښتې یې په آبادۍ بدلې کړې، هغه ځمکو چې اوبه یې نه درلودې اوبه یې ورته د کونړ له سینده راتېرې کړې. خو د ناکامورا تر ټولو لوی ارمان د مروارید کانل پراخولو چې نیمګړی پاتې شو. درنو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک یې کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ چې هغوی مو هم له دغه خبر څخه خبردار اوسي. مننه.